رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة. دا سو جمعونه میں دا حج متعلق خبر شروع کړي و په دې بنیاد چې د حج د داخلو ورځې دي نو چې مسلمان ته د حج د داخلو ترغیب ملو شي او د حج چل زده کړي. او دا حدیث ما د دوو جمعونه اوبې خو مې زه به په خبره وکړم خو هغه د حج خبره پکې راشوه نو په دې خبره پاتې شوه. او دا میاشت چې دا د شوال ذیقعدې دې ته اشهر حج هم وایي. الحج اشهر معلومات قرآن شریف کې الله فرمایي. عموماً چې خلق حج کوي په دې میاشت کې کوي، په دې کې نیت کوي. او نور په طالبان پوهېږي چې حج خو په هغه لږو ورځو کې کوي، دې ټولو ته اشهر حج ولې وایي. او دې خبرې دي طالبانو. خو زه به دا ووایم چې عموماً سړی نیت کوي نو په دې میاشتو کې نیت کولی شي. د دې نه مخکې که چا د حج نیت وکړو نه صحیح کېږي. اوس وروڼو حج چې انسان وکړي نو یو بل سفر دی د حج نه مخکې یا وروستو هغې ته د مدینې منورې سفر وایي. بعضې حضرات مخکې لاړ شي. اوس په دې ورځو کې دا لومبي فلیټونو کې څوک ځي نو دوی مدینه منوره مخکې وي، او چې څوک په وروستو فلیټونو کې ځي نو بیا مدینه منوره وروستو شي. څوک مخکې ځي او څوک وروستو ځي مدینې شریفې ته. څنګه چې مکه مکرمه بابرکت ځای دی داسې مدینه منوره هم بابرکت ځای دی. مکه شریفه کې بیت الله دی او نور مقدس مقامات لکه ما تېرو جمعو کې درته ووې نو په مدینه منوره کې د دواړو جهانو مبارک سردار دی او ډېر مقدس ځایونه هلته هم شته لکه مسجد قبا غوندې ځای، مسجد نبوي غوندې ځای، داسې نور هم درته ویم. نو مدینه شریفه د دې خپل نوم د حضور پاک د هجرت نه مخکې یثرب سره بیماری او تکلیفونو ته وایي. نو چې څوک به مدینه کې اوسېدل نو آب و هوا ټیک نه وه. صحابه فرمایي چې مدینه منوره کې د حضور پاک د راتلو نه مخکې په دې لختو کې به چې کمې اوبه روانې وې هغې به څښا بوی کوه، بدبویي به یې کوله. چې آب و هوا خراب وي نو انسان پکې اکثر بیماري. نو چې څوک به اوسېدل نو وجودونه به یې ټیک نو، زیړ پیړ به وچ کلک به و. خو هر چا ته خدای خپل وطن خوږ کړی وي او آب و هوا ټیک نه وه. یو څو کویانو پکې د خوږو اوبو او نور چې څومره کویانو هغه ټول تراخو مالګیجن. نو حضور پاک چې راغی مدینې شریفې ته نو صحابه ناجوړه شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار دی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ داسې بیمار شو چې مکې پسې به یې جړل، د مکې غرونو پسې به یې جړل. په مکه کې څومره هغې غریب وال خوړلي وو او څومره تکلیفونه ورته میلو شوي وو، لیکن بیا به یې مکې پسې جړل او دا به یې وی خدایه ابوجهل او د هغه ملګري هلاک کړې، مونږ یې د خشته ښکلې وطن نه د وبا ځمکې ته راوشړلو، مجبور یې کړو. شړلې خو یې نه خو لکه مجبور یې کړل نو رالل غریبانان، دا خیرې به یې کولې. الا لیت شعري هل ابیتن لیلة بواد حولی اذخر وجلیل. بیا به هغه وخت راشي چې زه به بیا د مکې هغه بروزه او د هغې هغه ساګونه او د هغې هغه بوټي به بیا ووینم. دا به یې شعرونه ویل. نو حضور پاک ته پته ولګېده چې صحابه دلته تنګ دي او بیماران دي. نو دعا یې وغوښته چې خدای د مدینې دا وبا د مدینې نه لرې کړي. نو د شپې خوب ولید، وی یو توره ښځه وه بد شکله ببرسرې،
د مدینې نه ووتله جحفې ته لاړه نو صحابو ته تپوس وکړه وی د الله رسول تعبیر یې څه دی وی د مدینې وبا الله پاک د مدینې نه لرې کړه جحفې ته لاړه مدینه د وبا نه بچ شوه پاکه شوه نو ابو هوا خشته شوه ښکلې اوبه ښکلې شوې مزېدارې شوې هوا مزېداره شوه او چې کومه بیماري وه هغه ته رب العالمین لرې کړه ختمه کړه نو بیا نوم بدل شو مدینة النبی نوم ولا مقرر شو د حضور پاک شهر د پیغمبر مبارک خان او دا انصار چې په دې مدینه شریفه کې اوسېدل دا د یمن نه راغلي په صورت سبا کې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې د یمن خلقو لږ زیاتې او ظلم وکړه د خدای نافرماني وکړه نو په هغې خدای سیلاب راوست یو غټ بند و ډیم و د اوبو د هغې نه به پټي سیرابول او داسې باغونه په یمن کې چې په دنیا په تاریخ کې داسې باغونه چېرته نه دي تېر شوي د سیوانو د مڼو د مختلفو خرمانو او د مختلفو سیزونه داسې باغونه تاسو تاریخ وګورئ حیران بشئ وی یو سړی چې په باغ وردن نه شو او په سر به یې غټه ښکری وه تشه ښکری نو چې د باغ نه به وته نو هغه ښکری به په خپله د میوې ډکه شوې وه چې په لاره به ته د دې ښکری دا غاړې به د میوو سره جنګېدې نو میوې به پکې را پرېوتې د میوې د شکولو ضرورت پکې نو داسې ګڼ ګڼ باغونه او داسې میوې وې چې شکول حاجت نو چې به د ښکری په سر کړه غاړو سره میوې جنګېدې را پرېوتې به بل طرف ته به وه د ښکری به ډکه لیکن د الله نافرماني یې وکړه چې څوک د خدای نافرماني وکړي د الله غضب او قهر راځي که ګلی ویو شوه نو ګلی خو هسې نه کېږي الله خو چا سره ظلم نه کوي الله په چا زیاتې نه کوي د الله خو د خپل بندگان خوښ دي ګلی چې راشي نو په ګلی کې خو مرغان مري د دنیا مرغۍ وایي هغه تباه کې مري کې د خدای قهر چې راشي بیا دې ته نه ګوري چې دا ظالم دی او دا مظلوم دی دې ته بیا نه ګوري چې دا پاک دی او دا پلیت دی بیا یو شان عذاب راځي بیا پکې مرغان مري میږیم پکې مري او بیا پکې نیکانو تم تکلیف او بدانو تم تکلیف نیک له په دې ورکوي چې ته دلته ناستې ته دې خلکو ته نصیحت ولې نه کوې او چې ستا نصیحت نه منې پرېږده ورکې که هجرت دې وکړه او موږ په مانځه کې دعای قنوت کې څه وایو اخیری دعا کې موږ خدای سره یو واده کوو خو عمل پې نه کوو موږ وایو نخلع ونترک من یفجرک خدای چې څوک ستا نافرماني کوي هغې سره تعلق قطع کوم زه نه ساتم پرېږدم هغه پرېږدم نترکو نخلعو لکه جامه چې سړی وباسي یا پڼه او سپلی سړی وباسي خدای دقسې له ځان نه لر کوم لیکن عمل پرې نشته هغه ګندو سره موږ ناستې پاستې ښه راته پته چې دا د خدای دشمن دی او ښه راته پته چې دا د پیغمبر دشمن دی ښه راته پته چې دا د مولا او د طالب دشمن دی ښه راته پته چې دا د جومات او د قرآن دشمن دی ښه راته پته چې دا د ګیرې او د پټکي دشمن دی ښه راته پته چې د پیغمبر د سنتو دشمن دی ما ورسره غم خادي جاري ساتلی د ما تعلق پرې نه خور زه د هغه حجرې لم ورځم ګپ شپ هم ورسره لګوم هغه سره خندا خوندیم کوم هغه سره ډالۍ تحفې موړم دا ورسره خدای بیا رانیسي پاتې کوي نه ابن پښتانه وایي د دوست 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 دی داسې ده که نه د دوست دوست هغه دوست دی او د دشمن دوست دی هغه دشمن دی د خدای د دشمن سره د تعلق او دوستانه ساتي ته د خدای دشمن شوې نو هغه سیلاب راغی هغه ډیم وشلید نو کورونه یې یوړل تبه یې وکړه لکه سموده مخکې چې زمونږ په دې وطنونو سیلاب راغلی او پروس کالم سیلاب راغی او د سند او څونه دنیا یوړه یو ځای بل دی او بل هغه ډیم کې اوبه به ذخیره کېدې نو خلکو ته نهرونه ایستي وو باغونه یې پرې جوړ کړي وو پټي هغه لاړ هغه بند وشلېده اوبه لاړې ختمې شوې باغونه او پټي اوچ کړس شو ختم نو بعضې خلکو هجرت وکړه نو د مدینې منورې ته راغلل دوه قوم یو ته اوس وی بل ته خزرج وی او مشره نیا یې قیله وه نو ابن قیله به یې ورته وی نو حضور پاک مدینې منورې ته چې هجرت وکړه دغې خلکو نوم چې مخکې به ورته ابن قیله وی د هغوی نوم بدل شو انصار نوم یې شو
څومره ښکلی نوم دی والذین آووا ونصروا قرآن شریف کې الله صفت کو دی پیغمبر له ځای ورکو او د پیغمبر مبارک امداد یې وکړو د مسلمانانو امداد یې ورسره انصار ورته وایي د حضور پاک مدد کوونکي د دین مدد کوونکي د رسول الله مبارک د مرګرو مدد کوونکي ډېر مزیدار او ډېر خشته نوم ولا مقرر شو حضور پاک چې کله په مکه مکرمه کې رونو مایوسه شو د مکې د خلکو نه نو د حج په دوران کې حج له خو د بار نه خلک راځي نو رسول الله مبارک به دا کوشش کوي چې د مکې خلک خو ایمان نور نه راوړي نو یاره د بار نه چې کم خلک حج له راځي هغې له به تبلیغ وکړم دعوت ته اسلام به ورکړم که دا خدای مسلمانان نو په مینا کې چې دا خلک ورته غټ شیطان وایي جمره عقبه د دې خوا کې یو غونډۍ وه جمره عقبه هم ځکه وایي چې هلته یو غونډۍ وه پخوا عقبه غونډۍ ته وایي نو د هغې شاته یو غونډۍ وه خوا کې او دا غونډۍ شاته رسول الله مبارک د مدینې یو شپږ کسانو وایي تاسو ته یو څو خبرې کوي او دې د مکې خلکو په لاره کې خپل قاصدان خواره کړي او دا به خلکو ته وي چې مونږ کې یو هلک پیدا شوی دی او ګورې که د هغه خبره ستاسو غوږ له راورسېده هوا م راوړه نو د پلار او د زامنو په منځ کې او د ښځې د خاوندو په منځ کې دشمنۍ جوړې دي زمونږ په قوم کې غټې دشمنۍ جوړې کړي دي زمونږ په قوم کې د پلار او د زامنو او د ښځې او د خاوند په منځ کې دشمنۍ جوړې کړي دي نو ګورې نو خلک به یې دومره یرول چې خلکو به په غوږونو کې مالوچ او کپړه کې ښوده چې هسې نه د دې سړي دا جادوګر دی او دا ساحر دی او دا جادوګر دی هسې نه چې د خبره هوا زمونږ غوږ له راوړو مونږ برباد نه شو جادو را باندې ونه نور خو ته پته نه وه چې د ښځې د خاوند په منځ کې خو دې روانه نه راولي دې خو ښځې خاوند دواړو ته وایي چې په یو کلمه او په یو ایمان یو شی دې خو جګړې نه کوي دې خو وایي د مور پلار قدر کوي عزت کوي او د کشر په سرلاس راکاږي دا خو جادوګر نه دی دا خو د خدای مقدس پیغمبر نو د مدینې یو شپږ کسانو رسول الله مبارک د مکې د خلکو نه پټ د غونډۍ شاته کړه او پیغمبر مبارک ول د ایمان دعوت ورکړه الله پاک هغه شپږ واړه مسلمانان دا لسمه هجري وه دا دسم د نبوت او هغې ته یې وی په خوله لاس کېدی ګورې د مکې خلک سخت زما دشمنان دي دې وخت کې او دومره تیزه دشمني یې په دغه ورځو کې شروع کړې وه چې تاریخ د هغې چې ته به یې راته سیرت په باب کې وویم وی کال له ځان سره نور هم راولی دلته هغې کال له ځان سره نور ملګري راوستل 12 کسان شو حضور پاک دعوت ورکړه هغه هم الله مسلمانان کړل وی بل کال هغې ته یې ځان سره نور راولی نو ډېره لویه ډله د مدینې نه راله تقریبا 1 او یا 2 او یا 3 او یا تقریبا دومره کسان رالل څه پکې زاړه مو او هغې له حضور پاک د ایمان دعوت ورکړه خدای مسلمانان کړل دړادړ په مدینه کې اسلام شروع شو ایمان شروع او بیا دې خلکو حضور پاک له دعوت ورکوي موږ سره مدینې ته لاړ شه دې ته بیعت عقبه اولا وایي بیعت عقبه ثانیه او بیعت عقبه ثالثه ورته حضرت عباس دغه وخت کې ولاړو پټ مسلمان له اسلام یې نو ښکاره کړی نو هغه وی د مدینې والا ته وی تاسو خو زما دارواره د خپل وطن نه بوځئ خپل کلي ته خو ګورئ دلته خو د قوم شته په قوم مضبوط دی د قوم د وجې ورته څوک څه نشي ویلی نو که تاسو بوته او دته چا څه ووی نو تاسو دا دوه یا چې تاسو نه به زه تپوس کوم هغې ورته وی ته مونږ له راکړه دته خلاص دته به دومره غنم څوک راونه رسوي دته به غشې اله رسي چې زمونږ د سینو نه وځي دته به توره اله رسي چې زمونږ د سټونو نه وځي ته مونږ ته بس پرېږده حضور پاک هغه دعوت قبول کو او مدینې خپلو مروارګرو ته ویې ځئ مدینې منورې ته اوس درته یو ټکې بل ویم تاسو به وایئ چې د مکې د خلکو ایمان نه راوړه او د مدینې د خلکو ولې داسې دړادړ ایمان راوړه دا ځکه چې مدینه کې یهودیانو اوسېدل هغې یهودیانو د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه خواره کړي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي داسې به شکلي داسې به رنګي داسې به قد و قامتي تر دې دی پورې او داسې به خبرې کوي دی خواره کړي خو هغې خلکو ته وایي چې دا به زمونږ په یهودو کې پیدا کېږي
دی سوچو دی سوچ نو چې دا په مکه کې پیدا کېږي خو د حضور پاک چې څه تعلیمات هغه خوارول نو چې د مدینې خلکو نبی علیه السلام ولیده او خبرې واورېدې اوهو دا خو مغه دی چې یهودیان وایي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي نو هغه صفتونه یې اورېدي دړادل خدای مسلمانان او هغه خدای وساتل یهودیانو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به دی وپېژن چې دا نبي برحق دی او بیا یې ونه منه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به مخکې به وی خدایا هغه د آخر زمانې پیغمبر راولي که نه چې د موږ سره ملګري شو دا مشرکان ختم او مشرکانو ته به د آخر زمانې پیغمبر به راځي موږ به ملګري کېږي تاسو به پریدونه و جنوبم لیکن د خدای پاک په قسمت کې او په تقدیر کې دغه منقبت د یهودو په قسمت نو لیکلی شوی د انصارو په قسمت لیکلی شوی حضور پاک لړ مدینې منورې د هجرت واقع به چته انشاءالله بل ټیم وایي چې مدینې ته لاړ نو لومبې عوالي ورته وایي قبا هلته دیره شو اوس هم هلته یو جومات دی مسجد قبا د دې بنیاد د دواړو جهان مبارک سردار په خپله کېښود او وی فرمایل وی دلته یو جومات جوړوم څوک به ځمکه راکړي نو یو صحابه و حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله عنه هغه وی د الله رسول زه ځمکه ورکوم ډېره ښه نو هغه ځمکه ورکړه او په هغې ځمکه باندې حضور پاک مبارک جومات جوړ کړه او قسم په خدای په خپله پکې خدمت و خښتې به یې په خپله راغېشتې صحابه به ترې واغېشتې وي د الله رسوله ته خو زموږ پیغمبر یې میلمه لیکن رسول الله مبارک باغه خښته صحابي له ورکړه زر به یې بله راواغېسته دې خلکو ته خپله ښکاره کوله چې د جومات خدمت ګورې انسان کوي د جومات په خدمت کې او د جومات په جوړولو کې چې چام عیسا واغېسته هغه له به الله ډېرې لویې فایدې په دنیا کې هم ورکوي او په آخرت کې به هم ورکوي پیغمبر مبارک خپله کړې او د حضور پاک غټه عاجزي هم ترې معلومه شوه چې څومره پیغمبر مبارک عاجزي کوله صحابه ته قربانېدل او په خپله یې خښتې راوړلې نو ښایسته مزېدار جومات یې جوړ کړه مسجد قبا ورته وایي دا عوالي دې ټولې علاقې ته وي او دې خاص ځای ته قبا وایي او الله پاک د دې جومات په حق کې په قرآن شریف کې آیت نازل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لومبي جماعت د حضور پاک په لاس چې جوړ شو نو هغه قبا دی او دا د تقوا په بنیاد جوړ شو دا دې دپاره جوړ شو چې دا مسلمانان په زړه کې د خدای مینه او د خدای یره لري نو چې الله راضي کو په دې جومات کې عبادت ورته دا جومات د تقوا د حاصلېدو ځای دی د عبادت ځای دی الله پیغمبر مبارک ته وایي ډېره مناسبه ده چې ته پکې منځ وکړې او دې کې داسې خلک دی چې هغوی پاکوالی خوښوي نو حضور پاک راغی او دې خلکو ته وایي ستاسو الله صفت وکړه چې تاسو ډېره زیاته پاکي خوښوئ څه کار کوئ وی د الله رسوله مونږ چې کله اودس مات کړو لاول په لوټه کاڼي ځان پاکو بیا په اوبو ځان ویځو پیغمبر مبارک بھی بالکل همداسې ده ځان ښه صفا سات او هغې جومات ته خدای پاک یو عجیبه برکت ورکړه حدیث پاک کې راځي من تطهر فی بیته چې چا خپل کور کې یا دې زمانه کې حاجیان په خپلو بلډینګونو کې ځان پاک کړو ښه ځان پاک کړي مسواک هم ومږي درې ځله یو اندام ووینځي او بیا لاړ مسجد قبا ته فصلی فیه رکعتین او 2 رکعته مونځ یې پکې وکړه نو کانه که حج عمرت د دې دواو رکعاتو اجر به له خدای د عمرې برابر ورکړي عمره باندې خو ډېر لوی ټیم لګي او انسان پرې ډېر ستړی کېږي نو خلک ځي مسجد قبا ته او 2 رکعاته کوي ورونو که خدای بوتلی مسجد قبا ته به ځئ زه اکثر ملګرو ته یم سر څه کوئ چې اشراق وکړې او چوس کې ځئ مسجد قبا ته خو کوشش وکړې د ترمذي په حدیث کې دا د کور د اودس ذکر نشته خو په بل کې شته او زموږ علما لیکي یو قانون یې ښودی دی و یو محمل کې چې 2 حدیثه ذکر شي یو مقیدي بل مطلقي مطلق وي په مقید حمل کېږي نو ښه دا ده چې سړی په خپل بلډینګ کې یا که د چاکوري په خپل کور کې او دسو کې او ځان ښه پاک کړي او بیا مسجد قبا ته لاړ شي او 2 رکعاته بند کړي
د دنیا ور رواني او د خالی پر ورځ په حدیث کې راځي چې حضور پاک به کله پیاده ته او کله واپس ورلی ته پیاده تقریبا کم از کم 60 منټه نیمه غنټه کې سړی په اسانه رسي یا لږ زیات چې یو پټې ما غوندې وي نو د هغه بس ګنټه ولګي یا 3 پاوه به ولګي او ګاډي به ښه مزېدار ځي په اسانه ګڼ کسان ملګري شي نو ځان له یو ګاډي ونیسي نو لږې لږې پیسې پرې راځي او که چېرته یو کس دوی نو 10 ریاله 15 ریاله دا ګاډی یې چې ډېره زیاته رشي نو 20 ریاله د یو طرف نه ځای ولې چې داسې لاړ شي ځان ته خپل ګاډي بوتلي نو هغه د 2 رکعاتو نه زیات تاسو نه پرېږدي نو لاړ شي د یو طرف نه په ګاډي کې لاړ شي هلته بیا ګاډي بیا میلاویږي بیا به راځي چغې وي حرم 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 2 ریاله د هغې طرف نه هغې کې به راوخېږي او د حرم په خوله کې به دې کوز کړي نو چې داسې لاړ شي نو بیا به ډېر منځونه به وکړي یو حدیث کې د دغې د دوحا د وخت د 12 رکعاتو ذکر هم راغلی دی په یو حدیث کې د 20 رکعاتو ذکر هم راغلی او زمون خلک په الله ښه ګمان کوي حدیث کې خو دغه دی چې 2 رکعاته دی وکړل د عمرې ثواب دی لیکن زمون خلک په الله ښه ګمان کوي او هغه وایي راشه په مطلق 2 رکعاتو د عمرې ثواب دی نو 2 رکعاته به زه وکړم ثواب به مور ته وبخم 2 رکعاته دې مړو ته د 2 رکعاتو ثواب بخي ممکن ده چې خدای پاک هر یو کس ته د عمرې ثواب او اجر ورکړي نیت دا وکړه چې د حضور پاک سنت دی پیغمبر مبارک قبا ته تللی نیت دا وکړه چې رسول الله مبارک د دې جومات په خپله بنیاد ایښودی نیت دا وکړه چې دې جومات کې 2 رکعاته د عمرې برابر ثواب لري د ټولو نه بهترین نیت دا دی چې زما آقا او زما محبوب دی جومات ته به ته د خالي پر اوس کله پیاده او کله پس ورلی نو زم د خپل پیغمبر مبارک تابعداري کوم زم ثوابونه به درته میلاویږي انشاءالله په یو یو قدم به خدای اجر درکوي نو جان صاحبان مسجد قبا ته دي په نورو ورځو هم تلی شي او د خالي پر اوس ځان له مستقل سنت دی د خالي پر اوس سم رشي دا جومات سم ډکي مسجد قبا او ډېر خوند کوي په خدای قسم دا پکې یو عمل شو دا مسنون عمل دی چې څوک مدینه منورې ته راشي مسجد قبا ته دی اوس خو حکومت قبلې طرف ته چې اوزي مسجد قبا ته دی نو حکومت هغه چې کم د پیادهګانو لاره ده نو هغې کې څه ښه د خښتو ټایلونه لګولي دي بس چې پې ودرېدې چا نه تپوس مه کوه نیغ ځه مخامخ په مسجد قبا ته رسي او واپس راځه اوړېدل او یو خوا بل خوا تاوېدل پکې ډوشته دی نه نیغ او که ګاډي کې دی ګاډي کې لاړ شي بهر کیف یو دا شو بیا حضور پاک مبارک د هغه ځای نه راغی جومات یې جوړ کړو زما وروڼو ګورې یو خبره بل هم درته کوم کوم ځای کې چې مسلمانان ځان له کورونه جوړی د جومات ته پکې خامخا جوړ کوم ځای کې چې څوک پلاټیشن کوي او ځمکه په پلاټونو باندې خرڅوي دې دې مهرباني وکړي یو پلاټ دې پکې جومات ته هم ورکړي نږدې نږدې دې پکې ورکړي چې خلکو ته اسانه شي کم ځای کې چې پلازه څوک جوړوي نن سبا په دې پېښور کې اسلام آباد خلک غټې غټې پلازې جوړوي 10 چته او 15 او 6 چته یو چت کې دې پکې د جومات انتظام هم وکړي بهتر دا ده چې لاندې چت کې وکړه ثواب وګټه نیکبخت ده لیکن زموږ خلک څه وایي یاره په دې جومات چې جوړومه نو تقریبا د 6 دوکانونو ځای خو نیسي د 10 دوکانونو ځای خو نیسي نو یو دوکان خو ماله 40,000 روپۍ کوي دا خو بلا پیسې پې ولګېدې نو بدبخته دا پیسې په دنیا کې پکارېږي او دا جومات یې په آخرت کې پکارېږي زموږ خلک بې سوچه دی مونږ خلک دنیا کې پیسه غواړو جومات جوړ که د خدای نیکبخته چې جومات لرې پکې غوڼ یو چت جومات ته وقف کا نیم چت جومات ته وقف کا ښه امام ولو نیسا غریب نه مالدارې ښه مؤذن ولو نیسا یو سویپر ولو نیسا جاروکخ چې دا جومات صفا ساتي دا 3 کسان ول په تنخوا نیسا او نیت دا وکړه چې دا 15 چته مې د بچو شو دا یو پکې د خدای هلکه دا 15 د خدای پکارو
دا ټول د خدای په کارو خو ځه انسان دی تاسو دا یو ټکې ځان له ګردان کړی دی چې څوک درته وایي جی خېټه لرو که نه جی بچي لرو که نه جی ښځه ده که نه جی د دنیا ژوند دی که نه به ټیک شوه دا پنځه چترې د دې خېټې مبارکې شو دا پنځه چترې د حضرت خېټې مبارکې شو او دا پنځه چترې د دې خپلو بچو د دې ښځې شو د دنیا شو نو دا یو چتینی دا نیم خو الله له ورکه که نه الله پکې نه اوسېږي او نه ورته د الله جد دی الله پې خوشحاله کا ته به پکې مونځ کې دا نورو چتونو والا به راځي او مونځ به پکې کوي نو چې د هغوی څومره ثواب کېږي به کمیږي نه او د هغې برابر ثواب به خدای پاک تعالی درکړي چا له عقل ورکړو د خدای بنده چې پلاټیشن کې جوماتونه جوړ کا ګڼ جوړ کا نږدې نږدې جوړ کا چې خلکو ته جومات ته تلل اساني ته ګوره چې الله دې په دې باقیو کې برکت اچي او که نه اچي نو حضور پاک لومبي جومات په مدینه منوره کې په قبا کې جوړ کا او قرآن صفت وکړه لمسجد اسس علی التقوا او دا آیت د هغه جومات په دروازه د پاسه لیکلی شوی الله اکبر دویم بیا چې راغی حضور پاک څوارلس یا څلېرویشت راجح قول دا دی چې څلېرویشت ورځې رسول الله مبارک په قبا کې تېرې کړې نو راغی مدینې منورې اوهو چې کوم جشن و په هغه ورځ دا ماشومان ورته په لارو کې ولاړو او تمبلونه ورسره و تمبلونه ډنګوي د خوشحالۍ په موقع تمبل وال دا جایز دي خو هغه تمبل به وی چې ګونګړوګان پکې نه شلنګار نه خالي تمبل فقها وی په یو لاس یې نیسه او په بل لاس یې ډبوه او زنانه په دې دیوالو ورته ولاړې دي او په لارو کې دي او په کوټو دي هغه وخت کې د مخ دا ستر نو دا وروستو راغلی دی د لاسونو د لیچو او د خپو د لاندې د پنجو ستر نو دا وروستو راغلی دی او یې طلع البدر علینا من ثنیات الوداع اوهو د دې بره طرفونو نه څوارلسمې سپوږمۍ راوخته حضور پاک وجب الشکر علینا ما دعا لله دا تر څو چې ژوند دي نو موږ به د خدای شکر ادا کوو چې د پیغمبر مبارک غوندې نعمت خدای راکړه دا ماشومانو ته چا وښول دا الله په زړه کې ورته واچو تر څو چې څوک چغه وایي او ژوند دي زموږ په وجود کې موږ به د خدای شکر ادا کوو چې شکر دی خدایا ډېر لوی نعمت دې مدینې ته راوسته د څوارلسمې سپوږمۍ دې راوخېجوله او ډېر لوی نعمت دی خدای مدینې منورې له ورکړه رښتیا وایي د حضور پاک نه غټ نعمت بل شته دوه غټ نعمت یو د خدای قرآن یو د دواړو جهان مبارک سر ده دې ضمن کې یو خبره وکړمه چې کله مکه فتح شوه مکه او د مکې نه پس رسول الله مبارک لاړ او حنین او تاس دا علاقې فتح شي بله غنیمتونه حاصل شو نو رسول الله مبارک یو ځای د جعرانه ورته وایي اوس هم خلک جعرانې ته ځي او دغه ځای نه عمره کوي ما درته مخکې جمعه کې ویلي نو هلته نبي علیه السلام کېناسته غنیمتونه یې راغونډ کړل حضور پاک خو ډېر سخي وکړه نو د مکې خلکو له ډېر مال ورکړه د مدینې خلکو له یې ورکړه خو دومره نه خو د مکې خلکو له یو کس د سلسلو خانې یې ورکړه رسول الله مبارک ډېر هوښیار د هغې مقصد دا و چې دا مکه خو اوس موږ فتح کړه اوس زه واپس مدینې ته دا خلک بیا راوچت نه شي بغاوتونه کړي دوی بیا شورش جوړ نه کړي دا د مکې خلک بیا به د مدینې نه 500 کیلومتره څوک راځي نو دوی له مالونه ورکړل چې د دې د زړه مینه پیدا شي اسلام سره چې مړ ټول عمر هم په کفر کې تېر کړل موږ ته څه میلو شو دا دې ګوره چې اسلام هم راوړو سلسلو خانو یو نیم سو او 50 خان راته میلو شو نو حضور پاک د هغوی د زړه دپاره چې زړه مطمئن شي او د زړه مینه پیدا شي نو نبی علیہ السلام د مکې خلکو له مالونه ورکړل ډېرې ورکړل او د مدینې خلکو له هغسې مالونه ورنه کړل نو د مدینې خلکو لږه ګیله وکړله یو بل څه وی عجیبه دا ده وی موږ له ډېر مال را نه کوو د خپل کلي وطن خلکو له مال ورکړ
ټول عمر هم دې خلکو سره جنګونه وکړل زمونږ تورې اوس هم د دې په وینو سرې دي مونږ له نه راکوي دوی له ورکوي نو حضور پاک ته خبره راورسېدله نو د مدینې خلک وی ټول راغونډ شي یو څو خبرې ورسره کوم او چا دا سوچ کاو وی نبی علیہ السلام خپل وطن پته شو مکه کیدی شي اوس په مکه کې پاتې شي مکه اوس دار اسلام شو مسلمانان شو ټول حضور پاک د مدینې خلک چې څومره ټول یې راجمع کړل یو غټ تمبو کې غټو خیمو کې او صرف د مدینې انصار به بل به څوک نه نو چې حضور پاک کېناسته وی هلکه بل څوک خو در کې نشته که نه ټول د مدینې انصار یې وی صاحب یو کس راکې شته وی څوک دی وی زمونږ خورایې حضور پاک یې یادو ځکه نبي علیه السلام خو ما تاسو ته ویلي چې نیا د دوی وه دی ګوره ګپ خوشطبي ورسره کوله وی صاحب ټول د مدینې یو راکې شته وی څوک دی وی زمونږ خورایې حضور پاک وفرمایل ابن اخت القوم منهم خورایې د قوم نه یې ځه زم ستاسو نه یم نو بیا یې ورته وی څه خبرې ستاسو متعلق را رسېدلې دي چې کوم مشران انصارو هغې وی د الله رسوله مونږ مشرانو نه دي ویلي او د هلکانو ویلي دي وی سم ویلي دي وی د هلکانو وی چې مونږ له یې مالونه را نه کړل او د مکې خلکو له یې ورکړل مونږ ټول عمر د مکې خلکو سره جنګونه وکړل او زمونږ تورې اوس هم د هغې په وینو سرې دي نو هغې له ورکوي مونږ له نه راکوي آی های د حضور پاک د یو ټکي ته وګوره ورته څه وایي وایي ای انصارو ای انصارو مالم خوښ دی که زه م خوښ یم دې نعمت ته ګوره وی تاسو خوشحالیږئ نه چې خلک به کور ته خان بوځي ګډه چیلی به بوځي مالونه به بوځي او تاسو به د خدای رسول ځان سره خپل کورونو ته بوځئ ګډه چیلی او اوخان او مال دولت هم خوښ دی که رسول الله هم خوښ دی وی د الله رسوله نه مو خان پکار دی نه مو ګډه چیلی پکار دی نه مو غنیمت پکار دی زمونږ رسول الله پکار دی تم خوښ یې او بیا ورته ووی چې دې له مې دا مالونه ځکه زیات ورکړل چې د اسلام او ایمان سره لږه مینه پیدا شي او زمونږ د تلو نه پس بیا چې تا شورش ونه کړي او بغاوت ونه کړي او بیا رسول الله مبارک ډېره ناشنا خبره وکړه وی ای انصارو نور خلق زما جامه ده هغه جامه چې زما د وجود نه لرې وي او تاسو زما بنین یې هغه جامه یې چې زما وجود سره جنګېدلی د نورو خلکو مثال د صادرونو دی ستاسو مثال د هغه کمیس دی چې زما وجود سره جنګېدلي د هغه بنین دی چې زما وجود سره جنګېدلي او ای انصارو دا واورئ د مدینې خلکو ته څه وایي ای انصارو دا واورئ لولا الهجرة لکنتم امرأ من الانصار که هجرت نه وی نو زه به تاسو کې پیدا وي انصارو کې به پیدا وي او ای انصارو دا مورئ لو سلک الناس وادیا او شعبا وسلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعبهم وی که خلق په یو لار ځي انصار په بل ځي زه به نورو خلکو سره ملګرتیا نه کوم زه به انصارو سره یو ځای ځم او ای انصارو دا ورته وایي نور خلق به ډېرېږي تاسو به کمیږئ نور خلق به ډېر شي تاسو به کم شئ او ای انصارو تاسو له وروستو بادشاهان ستاسو حق نه درکوي حق تلفي به مو کېږي صبر وکئ ملاقات به مو ما سره په حوض کوثر کېږي که غیر انشاءالله بس ډېر خوشحاله شو انصار ښه موږ سره به واپس مدینې ته ځي زه به ځم در سره د رسول الله مبارک مدینې منورې ته راغی دعا یې وله سینګ کړې ده اللهم ان ابراهیم دعاک لمکه خدای ابراهیم د مکې دپاره ستا نه دعاګانې غوښتې وي ابراهیم علیه السلام په مکې دپاره دعا غوښته کړه چې کله بیت الله جوړ کړه نو مکې له دعا وغوښته ابراهیم علیه السلام او چې کله خپل بچي پرېښودل خپله ښځه او خپل بچی په مکه کې پرېښودل او ترې روان شو نو ابراهیم علیه السلام په جړا کې دعا غوښتې ده ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون خدای پاکه زما دې بچو له میوه ورکې میوې وله ورکې میوې او پیغمبر چې په جړا کې دعاګانې وکړي څنګه به نه قبلېږي نو خدای ابراهیم علیه السلام تا نه د مکې دپاره دعا غوښتې ده وانا ادعوک للمدینة او زه تا له د مدینې دپاره دعا غواړم خو څنګه
بمثل ما دعاک ابراهیم لمکه واه واه چې ابراهیم د مکې د پاره کوم غوښتې را د هغې عمرم او د هغې په ډبل یې دنه غواړم اللهم اجعل بالمدینة ضعف ما جعلت بمکه من البرکه خدای چې مکې له دې کوم برکات ورکړي دي مدینې د هغې ډبل ورکړه دا د پیغمبر دعا ده نو بس برکات خدای ورکړ کړ اوس هم تاسو د الله بوزي په مکه کې ډوډۍ په 2 ریاله ده په مدینه کې په 1 ریال ده هم غټه ده د مکې د هغې نه په مکه کې چې کوم خوراک ګران دی هلته ارزان دی وګوره تاسو اوس هم د ریټونو اندازه واخلئ یو ملک دی په مدینه کې ارزاني دی په مکه کې تا ته اوبه په هوټل کې فری نه میلاویږي بوتل به په بیه ځان لرالی فری نه میلاویږي په 1 ریال او په 2 ریال اوبو بوتل کېږي به رالی او په مدینه منوره کې که فری بوتل په بیه رالی هم ستا خوښه ده لیکن په جګ کې به راته اوبه بیلې پرتې وي زمزم دلته دی او مدینه منورې جومات هم ترې ډک دی دا د حضور پاک دعا ده فرمایي د دواړو جهانو مبارک سردار لا یکید اهل المدینة احد الا ینمع کما ینمع الملح فی الماء وی د مدینې خلکو سره به څوک سازشونه ونه کړي د مدینې خلکو سره چې څوک هم سازش کوي سکیم ورته جوړوي داسې به خدای هلاک کړي ویلې به یې کړي لکه مالګه چې په اوبو کې ویلې کېږي او حضور پاک فرمایي وی مدینې منورې ته به دجال نه داخلېږي دجال به راشي د مدینې چې څومره لارې دي او دروازې دي نو په هغې باندې به فرشتې ولاړې دجال او طاعون وبا بیماري دا به نه راځي دجال چې راشي هلته یو خوره ځمکه هلته به دیره شي او فرشتې به ورته ولاړي هغوی به له مخ شام ته واړي شام ته به لاړ شي هلته به مردار شي په عیسی علیه السلام به یې مړ دجال نشي راتلی او حضور پاک فرمایي چې قیامت راځي په ټولو کې اخیری چې کومه ځمکه ختمیږي به د مدینې خاوره دا به اخره کې ختمیږي ان الایمان لیعرض الی المدینة کما تعرض الحیة الی جحرها ایمان به داسې مدینې ته راغونډ شي لکه مار چې سوړي ته راغونډېږي مار خپلې سوړي ته په یو تیزۍ او په منډه رواني د مار نه خلک یرم کوي تختی ته دغه رنګ د ایمان نه به دغه و خلک تختی یریږي به او دا مار په شان به دا ایمان راشي مدینې ته اخیری چې خرابېږي مدینه به خرابېږي مدینه منوره څه ښایسته وطن دی څه ښکلی وطن دی دا مدینه منوره د زما تزار کړی ربه حاجي صاحب وایي که نه د نوراني محبوب وطن دی څنګه بشیر جانه دا مدینه منوره د ما تزار کړی ربه د نوراني محبوب وطن دی نه مړه نه درځي دا مدینه منورې حاجي صاحب صفتونه کړي دي او نور شاعران هم د مدینه منورې صفتونه کوي نو زما وروڼو ښایسته وطن د فرشتو وطن 14 کاله رسول الله مبارک پکې تېر کړي دي وحی به راته جبریل به راته نو حضور پاک نو په مدینې به ادب هم خیال ساته او قدر به هم کوي عزت به کوي نو بیا چې راغی حضور پاک نو مسجد نبوي جوړ نا ماشومان چغې وایي که نه طلع البدر علینا من ثنیات الوداع د هغې بره درونه مونږ ته د 14مې سپومۍ راوخته وجب الشکر علینا ما دعا لله دا تر څو چې مونږ کې ساوي مونږ به شکریه د الله ادا کوو ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع هغه شخصیته چې ته خدای را لېږلی مونږ له را لېږلی او داسې دین دې راوړه چې مونږ به د هغې تابعداري کوو دا شیرونه او ماشومان وي او حضور پاک به ورته خوشحاله او کتل به یې ورته بچې زه م خوښ یم
او د الله رسوله زمام خوښ یې. دا مینه خو اهل مکه نه وه ورکړې که دا مینه خو د مکې ماشومانو په هغه وخت کې نه وه ورکړې. د پیغمبر پر راتلو دا تنبلونه خو د مکې خلکو نه والې، دا خو د مدینې ماشومانو خلکو وهل. د مکې خلکو خو د پیغمبر مبارک په شا لرې اچولې دي. د مکې خلکو خو د حضور پاک مری مبارکې ته څادر اچولی دی او چکې ورکړی دی او لاندې راغورځولی. د مکې په خاوره خو بلال زخمی شوی دی، د مکې په خاوره خو حضرت خباب زخمی شوی دی، د مکې په خاوره خو د حضرت بی بی سمیه په ډېر لوی تکلیف باندې سوتی ده. حضرت یاسر پکې شهید شوی دی او د صحابو ته غټ تکلیفونه میلو شوي دي، لیکن خدای د هغې تکلیفونو سیله د مدینې په خاوره ورکړه. دا خو زیاته خوشحالي ده چې تنبلونه والي کېږي او نبي علیه السلام خوشحاله دی. نو مدینې منورې ته چې دا کم دی مسجد نبوي دی، دلته حضور پاک راغی. نو لومبې دلته هم جومات جوړی، لومبې ګوره هلته هم جومات او دلته هم جومات. نو یو ځای د یتیمانانو پلار یې مړو او ترې و، نو هغه ځای د حضور پاک خوښ شو. وی دې دی که موږ جومات جوړ کړو نو هغه د یتیمانانو پلار تره وی ډېره ښه ده. وی دا ځای د چا دی؟ وی حضرت دا زما درویرونه دي یتیمانان دي، بس دا موږ جومات ته وبخو. وی نه 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 یتیمانان دي پیسې به ورکوو. دا منقبت چاته میلو شو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د خپله جیب نه 10 شرپۍ راوویستې. هغه وخت کې 10 شرپۍ ډېر شو او هغه ځای یې پرې واخیسته او جومات ته یې وقف کړ. څومره دا دواړه صحابه خوش قسمته دي. نن ته حضور پاک د زمانې نه تر ننه پورې څومره په ایربونو خلکو به منځونه کړي په مسجد قبا کې، او تر قیامته پورې به نور څومره کېږي. د دې خلکو به نه کمیږي او د دې برابر ثواب به ده کلثوم بن هدم په تله کې اچولی کېږي د قیامت پر ورځ. او د مسجد نبوي څومره ثواب دی د منځ، او د حضور پاک زمانې نه اوسه پورې څومره خلکو منځونه وکړل او تر قیامته پورې به څونه کوي. د دې خلکو به نه کمیږي، د دې برابر ثواب به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په تله کې اچولی کېږي. جومات ته چې چا دا چې موږ په کوم جومات کې منځ کوو یا دا خوا کې ځای چې موږ له دې خویندو راوبخو، نو دا خو ختمېدو والا نه دی. بادي به ختمه شي خو دی نه ختمېږي. څومره خلکو چې په دې جومات کې منځ کړی دی او کوي او تر قیامته پورې به کوي، نو د چا چې څومره ثوابونه کېږي به نه کمیږي او د هغې برابر ثواب به د هغه چا کېږي چا چې دا ځمکه بخلې ده. دا خو هوښیاران خلک دي، پخوا مشران. قسم دی پخوا مشرانو څونه جوماتونه له ځای نه ورکړي، هره محله کې دی، هره محله کې دی، هره محله کې. اوس څوک ځای کم دی ورکوي جومات ته. اوس شته جومات خلک نیسي. نو مسجد نبوي مبارک جوړ شي. نو وروڼو چې لاړ شئ نو مونځ به په مسجد نبوي کې کوئ. د حضور پاک په زمانه کې خورکوټي جومات او بیا د هغې نه پس د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې لږ لوی شو قبلې طرف ته، او حضرت عثمان رضی الله عنه وسې پې وکړې. بیا وسې د ساګوان لرګې ولا د برمانه راوړو، قیمتي لرګې چې نن په دنیا کې د هغې نه قیمتي لرګې بل نشته. او د ایټلي نه ولا سنگ مرمر او تیږې راوړې ماربل، او یو ستن د یو کاڼي نه په هغې نقش و نګارو. هلته ایټلي کې خلکو د نقش و نګار ماهرانو په اتیانو باندې او په اوښانو په دریابونو کې راوړل، په کشتو کې، او د هغې نه یې ښایسته جومات جوړ. د حضور پاک زمانه کې مسجد نبوي چت د سانګو، نو چې باران به شو څڅېده به. حضرت عثمان رضی الله عنه داسې جومات جوړ کړ چې څومره امهات المؤمنین وفات شوي وې د هغې کورونه هم جومات کې شامل کړل، او چې ګیر چاپېره څومره کورونه ټولې په بیه واخیستل او جومات کې شامل کړ. جومات یې ډېر غټ کړ، ډېر یې لوی کړ، او داسې په دیوالونو نقشې جوړې کړې مړه سم ښایسته. نو خلکو خبرې شروع کړې حضور پاک زمانه کې جومات څنګه او داسې وکړل. نو هغه په منبر کېناسته او خلک یې راغونډ کړل. وی تاسو څه خبرې کړې دي واورئ. وی د رسول الله مبارک زمانه کې د خلکو کورونه کچو، نو که جومات کچو څه خیر پروا نه و. اوس د خلکو کورونه پاخره او د خدای کور کچه دی، نو بده نه ده؟
د حضور پاک زمانه کې چې میلمانه د بار نه رالل او جومات کچه بدي نه ښکارېده ولې وي چې کورونه هم کچه دی او جومات هم کچه دی اوس چې د بار نه میلمانه راشي خلک به څه وایي چې ځان له غټ غټ بلډینګونه جوړ کړي او د خدای کور کچرې دا د په دوی په زړه کې د خدای دا مینه ده ما ځکه پوښه او درېیمه مو واورئ ستاسو دا خیال دی چې ما د بیت المال پیسې ولګولې ها وی قسم د الله په ذات چې په دې جومات دا څومره پیسې ولګېدې او دا نقش و نگار مې وکړل او دا لرګي قیمتي او دا ستنې په خدای قسم که 1 روپۍ د بیت المال ټولې به د خپل جیبه ورکړي رسول الله مبارک فرمای دغه مسجد نبوي کې چې څوک یو مونځ وکړي 1 په 1000 او په بل روایت کې 1 په 50 زره دا 500 زره والا لږ کمزورې دي خو خیر فضایلو کې کافي دی لکه نورو ځایونو کې چې د 50 زره منځونه کړي مسجد نبوي کې دی یو منځ کړی دی واه واه خوند کوي که نه د حضور پاک جومات او بیا هغه ځای چې کم د رسول الله مبارک د زمانې جومات و هلته بیا پکار دی چې بنده وکړي اگر چې اوس هلته تلل ډېر ګران شوي رش دی رش نو سعودي حکومت د هغې دپاره څه ایپ جوړ کړی په دې موبایل باندې نو هغې کې به ځان له ټیم په موبایل باندې والې نو هغه ټیم له به ورشي نو بیا به دې پرېږدي نو وردن نه به شي هلته خو بل شیان خوند کوي هلته خو هغه محراب دی چې کوم د رسول الله مبارکه به کوم ځای منځ کوه هلته خو هغه ستن ده چې بیبي عایشې صدیقې زه اوس وخت کم دی په راتلونکي جمعه کې به راته د دې متعلق خبرې وکړم د جومات مبارک متعلقه د هغې د نښو او د مدینې منورې باقي خو د مارونو خدای هم ټول بوزه ما خو تاسو ته ووایي که نه که مونږ غریبانان یو الله غریب نه دی که زمونږ ګونګړي مار یو نو الله ګونګړي مار نه دی که مونږه ټماټر او ساک خرڅو په ګاډۍ باندې نو خدای پاک د ګاډۍ د ساک خرڅولو د ټماټرو والا ذات نه دی مونږ غریبانان یو الله غني دی او د الله په در کې هر څه شته او چې کوم بیمار دی هغه هم خدای بوتلی شي هېڅ هم نه ده دا خبره نو مونږ به د الله نه سوال کوو چې خدای مونږ ټول بوتلی الله دې مونږ ټول بوځي او د مدینې منورې د مبارکې ځمکې او د جومات د منځونو توفیق ته الله راکړي باقي به آینده جمعه کې درته پکې څه خبرې وکړو